د برېښنا مسلکي انجینرانو له لوري د میټرونو چک او کنټرول دستګاه بیا فعالولو چارې 80 سلنه بشپړې شوي دي. د کابل برېښنا ریاست د میټرونو خدمتونو اړوند هغه یوازینۍ څانګه ده چې د ټول هیواد په کچه پرمختللې دستګاوې پکې نصب او هر ورځ لسګونه میټرونه پکې په تخنیکي ډول ارزول کیږي. په دې مرکز کې په نړیوالو معیارونو برابر دستګاو څخه یوه همدا د میټرونو چک او کنټرول دستګاه ده چې له کلونو راهیسې غیر فعاله او له کار اخیستنې پاتې وه، خو د افغانستان برېښنا شرکت مسلکي انجینرانو پرله پسې هڅو پایله کې د بیا فعالولو او تجهیزاتو اوډل او تنظیم 80 سلنه چارې بشپړې شوي دي. په مرکزي لابراتوار کې موږ تقریبا 4 دستګاوې لرو چې 4 دستګاو له جملې څخه 3 دستګاوې عملا فعال دي او موږ روزانه کار ترې راخلو. یوه دستګاه چې هغه ډېره ښه دستګاه ده د جرمني هیواد تولید ده، MTE کمپنۍ لخوا تولید شوې ده. هغه تقریبا 14 کاله پخوا چې د پخواني نظام کې اخیستل شوې ده، تر اوسه پورې چا کار ترې نه و اخیستی. اوس الحمدلله زموږ تخنیکي انجینران په هغه باندې کار کوي او د هارډ برخې 80% کار تمام شوی ده، صرف د سافت برخې کار پاتې ده. انشاءالله چې ډېره زر به هغه هم موږ افتتاح کړو. په نړیوالو معیارونو برابرې د دې لوی تخنیکي دستګاه پاتې چارو بشپړتیا سره به پلازمینه کابل کې د میټرونو چک او ارزونې چارې ځکه چټکې او اسانې شي چې دا دستګاه په یو وخت کې د لسګونو میټرونو چک او کنټرول وړتیا لري. یو دستګاه چې فعالیږي په دې سره زموږ د لابراتوار د ظرفیت پورته ځي او موږ کولی شو چې په لنډ وخت کې په کم وخت کې ډیر میټرونه چک او لابراتوار کو. دا یوازې د میټرونو خدمتونو مرکز د لابراتوار پیاوړی معیاري تخنیکي دستګاه نه دی چې له اوږده مهال وروسته یې د بیا فعالولو لپاره مټې رانغړل کیږي، بلکې د برېښنایي تجهیزاتو، پایو او ګڼو نورو توکو اړوند دستګاوې د افغانستان برېښنا شرکت پیاوړو مسلکي انجینرانو پر مټ په اساسي ډول بیا رغول، تنظیم او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د یادونې ده چې په دې دستګاوو کې د میټرونو اړوند هر ډول تخنیکي ستونزې په کره ډول ارزول کیږي او حتی که کوم پیرودونکی میټر وسوځوي او یا یې تخریب کړي، بیا یې هم د لګښت تر ټولو وروستي ارقام همدغه دستګاوو کې تثبیت کیږي.